د کائنات ربا ومې بخا ستل دربار بل دربار نلرم پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتا بلالار نلرم الہی تک زما مل نشین. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو زمونږ تر شا تاسې کار ګورئ چې اخته ده دا یو مسجد کار ده. دغه مسجد خوست ولایت کې ده، د خوست او کابل په عمومي سړک باندې نادرشاه ولسوالۍ سره ده. قدرمن لیدونکو مسجد کارونه الحمدلله هغه دی روان دي، خو بهترین خلک هغه دي چې د مسجد په کارونو کې برخه واخلي او په دې کې خپله صدقه وکړي. قاري صاحب مثلا کې ولاړ ده، له ده نه پوښتو چې دوی څه ته ضرورت لري او زموږ ورته چې په هر شي کې وس رسېدو او څومره د وس مطابق همکاري کولی شوله، انشاءالله موږ داسې به خپله همکاري ورسره کوو. قاري صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی. الله د مال شه، الله د جنتي نصیب، الله د تاسو ته اجر درکړي، الله د تاسو ته خیر نصیب کړي چې موږ پوښتنه مو وکړه. الله مو دین دنیا آخرت کامیابي نصیب کا. موږ دغه جمعه چې کومه ده عمومي کو بل سړک نه دی، داسې کې وا ټوکړه منځکه موږ دا مو وقف کړه الحمدلله، دا مو جومات ته وقف کړه. الله دې قبوله کړي. څه پیسې څه سرمایه چې موږ لرله د خپله مشترکه مو وچوله، دا کار مو شروع کړو. هېڅ په دې ځای باندې موږ چنده کوو، موږ بله ذریعه نشته. نو دې چندې نه دغه کور الحمدلله روان دی، د خپل ځوانون د کلي والا ډېر په اخلاص لګیا دي، ډېر په مینه لګیا دي. الله د اجر ورکړي. قاري صاحب محترم، داسې چې اول څه ضرورت دی، اول څه باید وشي؟ موږ ټوله نه مخکې دا عمومي سړک دی، دلته چې ډېر ضرورت لرو، موږ اوبه ته ضرورت لرو، یعنې برمې ته ضرورت لرو چې دې ته برمه وبسلی شي، دا خلک مسافر برسي انشاءالله. دلته بل منځینه کې عمومي کبل سړک دی. موږ داسې یو پلان پروګرام لرو چې دا خلک ګرځي په دې ځای کې د نږدې ساحه کې دا جومات نشته چې دې ځای کې پاسونی سوداس وکړي، لمونځ وکړي، او حتی کې د زنانه جومات یا زنانه کوټې ته موږ داسې یو ترتیب نیولی ده. نو اوبې ته موږ ډېر اول قدم کې ډېر اشد ضرورت لرو. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو د تاسې لپاره یو بهترین چانس ده چې د خوست او د کابل په عمومي سړک باندې یوې اوبو برمې ته ضرورت ده، هغه هم د مسجد دپاره هم له کله استفاده نه کوي، هم مسجد هم عمومي لاره. دا غټ اجر لري، غټ ثواب لري. راځئ دې کې تاسې برخه را سره واخلئ تر څو په دې اجر کې ټول سره شریک کړو. قاري صاحب محترم، بیا بل څه ضرورت دی؟ دویم قدم کې موږ دا کور شروع کړی دی، موږ ډېره کمه چنده باندې شروع کړی دی. نو موږ سریه تقریبا یو 40 ټنه نه ګوند سریه د ټوله مو په قرضدارو وړي دو، په سره 350 بلکې 400 برای سیمټ دي، دا مو په قرضدارو وړي دي. په سره د ملګري او د نجارون او څه ټول یقینا په قرضه لګي او حالا د خلکو ته اخلاص قبول کړي، الله تعالی د اجر ورکړي. موږ سره په دې کې موږ قرضه وړي یو. دویم قدم کې د سریې او د سیمټو حتی کې د خښ د قرضه چې د کومه دو دا که الله تعالی یوه طریقه جوړه کړه ذریعه هر څه بالا کړي انشاءالله تعالی. ډېره مننه قاري صاحب محترم. قدرمن لیدونکو موږ تاسې باندې غږ کوو د قاري صاحب په غوښتنه باندې چې دوی لومړی د اوبو یعنې څه ته ضرورت لري، چې دغه ډېر یو مهم ځای ده، دغه د خوست او د کابل عمومي سړک ده. تاسې به هغه سړک هم ګورئ. او دوهم قدم کې دوی سریا او سیمټ دغه شیان راوړي، هغې پیسې پرې پاتې دي چې هغه هم که هر چا په وس کې وي، واوی دوه وي درې وي، دا د الله کور ده، دا حتما رسیږي، د هر امکاناتو نه چې وي د رسیږي. خو بهترین خلک هغه دي چې دې کې برخه واخلي او دې کې خپله صدقه وکړي، ځکه چې دغه نه ختمېدونکې صدقه ده، دا به ټول عمر وي، مګر داسې ورځ به وي چې موږ او تاسې به نه وو دې نړۍ کې. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل تاسې دپاره موږ ویډیو وکړو چې دلته د اوبو څا باندې موږ کار شروع کړی وي او هغې تر څنګ قاري صاحب سره هم کومک کړی وي. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم. پر بلې خپرونې ښې چارې کوه. پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتا بلالار نلرم